بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان راځو د کامل تفاضلي معادلاتو په برخه کې د پاتې مثالونو حل ته. که چیرې مثال ولرو چې y ضرب سیکینډ مربع د x مثبت سیکینډ x ضرب تنجنت x dx مثبت تنجنت د x مثبت 2y dy مساوي له صفر سره شي. دغه تفاضلي معادله د کامل تفاضلي معادلاتو په میتود باندې حلو. نو د کامل تفاضلي معادلاتو په برخه کې مونږه شرط ویلو چې دې ته که چیرې مونږه m وایو او دې ته مونږه n وایو، نو dm پر dy دا باید مساوي شي dn پر dx سره. که چیرې دغه حالت په دې تفاضلي معادله کې صدق وکړي نو نوموړې تفاضلي معادله کولی شو د کامل تفاضلي معادلاتو په میتود باندې حل کړو. لومړی به هم دغه حالت وګورو. را به شو dm پر dy په دې حد کې په دې تابع کې مونږ د m په تابع کې مونږ نسبت y ته مشتق نیسو. نسبت y ته چې مشتق پکې ونیسم دا خو مونږ سره ټول x دی، سیکنډ x ضرب تنجنت x دا به مونږ سره صفر شي، ولې دلته y لرو. نو کله چې د دې نه مشتق ونیسم نسبت y ته نو y به یو شي را سره یو ضرب سیکنډ مربع د x سیکنډ مربع د x بشي. که چیرې راشم په د n په تابع کې د x نه مشتق ونیسم نو dn پر dx دا به مساوي شي له څو سره، نو نسبت x ته به مشتق نیسم. نسبت x ته چې مشتق ونیسم نو دا 2y به موږ سره صفر شي او تنجنت د x به موږ سره شي سیکنډ مربع د x. نو dn پر dx هم سیکنډ مربع راغی سیکنډ مربع د x او dm پر dy هم سیکنډ مربع د x راغی. نو dm پر dy مساوي له dn پر dx سره شو. نو دا حالت پکې صدق وکړو. نو اوس ویل شو چې نوموړې تفاضلي معادله د کامل تفاضلي معادلاتو په میتود باندې حل کیږي. را بشم دا معادله به ټوله ولیکم چې y ضرب سیکنډ مربع د x مثبت سیکنډ د x ضرب تنجنت د x dx مثبت تنجنت د x مثبت 2y. د دې لپاره به موږ کامل ډیفرنشیل ولیکو چې df پر dx ضرب dx مثبت df پر dy ضرب dy. نو کله چې دا مساوي له دې سره شي نو پوهیږو چې دا حد د دې حد سره مساوي کیږي، dx به بیا د dx سره خلاص شي. نو df پر dx دا مساوي دی له څو سره y ضرب سیکنډ مربع د x مثبت سیکنډ د x ضرب تنجنت د x سره، او دا حد د دې حد سره مساوي دی. dy به د dy سره بیا خلاص، دلته dy لرو. نو df پر dy دا به مساوي شي تنجنت د x مثبت 2y سره. دې ته زه وایم لومړۍ معادله، دې ته وایم دوهمه معادله. نو لومړۍ معادله کې به زه د df قیمت لاسته راوړم چې df به مساوي شي y ضرب سیکنډ مربع د x مثبت سیکنډ د x ضرب تنجنت د x dx. نو دواړو خواونه انټیګرال نیسم. انټیګرال به موږ نسبت څه شي ته نیسو dx ته به نیسو، دلته dx لرو ښه فعلا. نو اوس به انټیګرال موږ د dx نه ونیسو. نو دلته موږ ته لاسته راشي f به مساوي شي ښه د دې نه چې انټیګرال ونیسم د نسبت y د y ضرب سیکنډ مربع د x نه چې مشتق ونیسم نو لاسته به راشي y ضرب سیکنډ مربع انټیګرال تنجنت د x.
او مثبت د دې نه چې انټیګرال ونیسم نو سیکنډ ایکس ضرب تنجنت ایکس انټیګرال له موږ سره کېږي څو دا به شي را سره سیکنډ ایکس مثبت یو ثابت لاسته راځي چې د سی ثابت دی خو هغې ته زه وایم جی وای په دې ډول نو موږ د اف قیمت مو هم لاسته راوړو دې ته زه وایم درېیمه معادله اوس راځم همدغه درېیمه معادله په دوهمه معادله کې وضع کوم डी اف پر डी پر डी وای د اف پر ځای باندې دلته همدغه تابع ورته همدغه معادله ورته کړم چې وای ضرب تنجنت د ایکس مثبت سیکنډ د ایکس مثبت جی وای دا به مساوي شي له څو سره تنجنت د ایکس مثبت 2 وای دلته چې زه نسبت وای ته مشتق ونیسم صفر به شي را سره دلته چې نسبت وای ته مشتق ونیسم نو تنجنت د ایکس به پاتې شي تنجنت د ایکس نسبت وای ته مشتق مونږ نیسو سمه دلته ځکه دلته مونږ ډیفرنشیل د ډی وای لرو دا به را سره صفر شي دا به را سره شي نسبت وای ته چې مشتق ونیسم نو جی زبر د وای به شي دا به مساوي شي له څو سره تنجنت د ایکس مثبت 2 وای دا تنجنت او دا تنجنت به سره خلاص شي نو پاتې به څه شي جی زبر د وای دا مساوي شي له څو سره 2 وای دواړو خواونه انټیګرال نیسم نسبت ډی وای ته چې انټیګرال ونیسم نو د جی وای قیمت به لاسته راشي وای مربع دې ته زه وایم څلورمه معادله همدغه څلورمه معادله اوس راخلم په درېیمه معادله کې وضع کوم چې اف مساوي کېږي وای ضرب تنجنت د ایکس مثبت سیکنډ د ایکس مثبت د جی وای پر ځای باندې وای مربع نو موږ ویلو چې اف ایکس وای دا مساوي ده له څو سره سی سره نو د اف پر ځای باندې سی ږدم سی به مساوي شي له څو سره وای ضرب تنجنت د ایکس مثبت سیکنډ د ایکس مثبت وای مربع دا به شي د نوموړې تفاضلي معادلې لپاره عمومي حل راځو بل مثال ته که چیرې ولرو چې dy پر dx به مساوي شي منفي ax مثبت hy تقسیم پر hx مثبت by د دې مثال حل کولو لپاره موږ تاسو لومړی دا د کامل تفاضلي معادلات عمومي شکل ته برابرو نو طرفین وسطین به ترسره کړو دلته او مساوات به هم سره جوړ کړو نو دا به هلته سره دغه کړم طرفین وسطین به کړو بیرته مساوات نه دوه خط هم راوړو نو معادله په دې ډول سره جوړه شي چې ax مثبت hy ضرب dx مثبت دا چې هغه سره ضرب کړم نو hx مثبت by ضرب dy مساوي بشي له صفر سره نو را به شو به د دې لپاره کامل ډیفرنشیل هم ولیکو نو کامل ډیفرنشیل چې ولیکم موږ پوهیږو چې دا m دی او دا را سره n دی مخکې دې چې ډیفرنشیل کامل ورته ولیکم دا به یو دفعه موږ تاسو وګورو چې آیا دا سره مساوي کیږي او کنه نو dm پر dy دا به څو شي را سره دلته چې y نه مشتق ونیسم نو پاتې به شي h dn پر dx دلته چې نسبت x ته مشتق ونیسم نو پاتې به څه شي را سره h به پاتې شي را سره دلته هم نو dm پر dy دا مساوي شو له څو سره dn پر dx سره نو ویل شو چې نوموړې تفاضلي معادله د کامل تفاضلي معادلات په میتود باندې حلیږي اوس به راشو د دې لپاره به کامل ډیفرنشیل ولیکو چې ax
مثبت اچ واي ضرب دي اكس مثبت اچ اكس مثبت بي واي دي واي. دا به مساوي شي دي اف پر دي اكس ضرب دي اكس مثبت دي اف پر دي واي ضرب دي واي. نو کله چې کامل تفاضلی معادلاتو عمومي شکل دا د ډیفرنشل سره د کامل ډیفرنشل سره مساوي شي نو دا حد به د دې سره مساوي شي او دا حد به د دې حد سره مساوي شي. نو डी اف پر डी एक्स به مساوي شي له څو سره ax مثبت hy او डी اف پر dy دا به مساوي شي له hx مثبت by. دې ته به زه وایم لومړۍ معادله او دې ته به زه وایم دوهمه معادله. نو د لومړۍ معادلې نه به موږ انټګرال نیسو. دا چې دلته زه د डी اف قیمت لاسته راوړم نو ax مثبت hy ضرب dx. نو اوس به انټګرال زه نسبت dx ته نیسم نو f به لاسته راشي دلته چې زه د x ته مشتق ونیسم نو a به په خپله ثابت پاتې شي x مربع پر 2 مثبت د دې نه چې زه انټګرال ونیسم نسبت x ته نو h x او y به لاسته راشي یا hy ضرب x مثبت یو ثابت به لاسته راشي چې gy په نوم باندې یادو. دې ته زه وایم درېیمه معادله. اوس راځو همدغه درېیمه معادله په دوهمه معادله کې وضع کوو. نو d پر dy ضرب د f پر ځای باندې همدغه درېیمه معادله ax مربع پر 2 مثبت hxy مثبت gy دا به مساوي شي له څو سره hx مثبت by. دلته چې زه نسبت y ته مشتق ونیسم صفر به شي را سره دلته چې مشتق ونیسم نسبت y ته hx به پاتې شي او دلته چې مشتق ونیسم نسبت y ته g زبر y به شي را سره نو پاتې څه شو hx مثبت g زبر y دا به مساوي شي له hx مثبت by. نو دا حد به د دې سره خلاص شي hx به د hx سره خلاص شي پاتې به څه شي g زبر y دا مساوي دی له by سره. دواړو خواونه انټګرال نیسم نسبت dy ته موږ او تاسو انټګرال نیسو نو gy به لاسته راشي b y مربع پر 2. نو د جی وای د لپاره مو هم قیمت لاسته راوړو. اوس د جی وای قیمت راخلو او په درېیمه معادله کې وضع کوو. نو اف به مساوي شي له څو سره a x مربع پر 2 مثبت h x y مثبت د جی وای پر ځای باندې b y مربع پر 2. نو پوهیږو چې اف ایکس وای دا مساوي ده له څو سره سی سره. نو د دې پر ځای باندې زه سی ږدم ا ایکس مربع پر 2 مثبت اچ ایکس وای مثبت بی وای مربع پر 2 مساوي به شي له څو سره سی سره.
دا به شي د نوموړي تفاضلي معادلې دپاره عمومي حل. راځم بل مثال ته. که چیرې ولرو چې 2y sin x ضرب کوساین x مثبت y مربع sin د x dx مثبت sin مربع x منفي 2y ضرب کوساین x dy سره. لومړی به موږ تاسو د کامل تفاضلي معادلاتو شرط پکې ګورو چې آیا هغه پکې صدق کوي که نه. dm پر dy دا به مساوي شي له دلته چې زه نسبت وای ته مشتق ونیسم، نو وای ته چې مشتق ونیسم پاتې به څو شي را سره په دې ځای کې 2 sin x ضرب کوساین x مثبت 2y ضرب sin د x سره. اوس راځم dn پر dx دلته ګورم نسبت x ته چې دلته مشتق ونیسم نو 2 ضرب sin x د sin مشتق کوساین x او منفي به د کوساین مشتق منفي sin منفي به د منفي سره شي مثبت 2y د کوساین مشتق sin x بشي راته. نو ګورو چې 2 sin x ضرب کوساین x 2 sin x ضرب کوساین x مثبت 2y sin x مثبت 2y sin x سره. نو dm پر dy دا مساوي شلو dn پر dx سره. نو د کامل تفاضلي معادلاتو په میتود باندې نوموړی مثال حلیږي. اوس به راشم د دې دپاره به کامل ډفرنسیل ولیکم. نو پوهیږو چې د دې دپاره موږ لرو کامل ډفرنسیل د df پر dx دا مساوي کېږي له څو سره 2y sin د x ضرب کوساین x مثبت y مربع sin د x سره. دې ته به زه لومړۍ معادله وایم او df پر dy دا به مساوي شي له د دې سره د دې n حد سره. نو sin مربع د x منفي 2y ضرب کوساین د x دا به مساوي شي له دوهم معادلې سره. اوس به زه د لومړۍ معادلې نه انټګرال ونیسم نو د df قیمت به لاسته راوړم 2y ضرب sin x ضرب کوساین x مثبت y مربع ضرب sin x ضرب dx دواړو خواونه انټګرال نیسو انټګرال به dx ته ونیسو. نو انټګرال چې ترې نه ونیسم د f دپاره به قیمت لاسته راشي دا چې سره ضرب کړم نو sin 2x به شي را سره sin 2x y ضرب sin 2x نو د sin 2x انټګرال یا داسې هم ویلی شي چې sin ax د sin ax انټګرال منفي 1 پر a کوساین د ax نو y لرو ضرب د sin 2x منفي 1 پر 2 کوساین د 2x مثبت دلته چې مشتق ونیسم انټګرال ونیسم نو y مربع په خپله او د sin انټګرال منفي کوساین x مثبت یو ثابت به لاسته راشي د g په نوم باندې gy. نو د f دپاره به قیمت لاسته راشي چې منفي 1 پر 2 y ضرب کوساین 2x منفي y مربع ضرب کوساین د x مثبت gy سره. دې ته وایم درېیمه معادله. اوس دا درېیمه معادله راخلم په دې دوهمه معادله کې وضع کوم نو d پر dy ضرب د f پر ځای باندې همدغه حد ټول مکمل منفي 1 پر 2y
ضرب کوسین 2x منفی y مربع ضرب کوسین x مثبت جی وای دا به مساوي شي له څو سره د دې حد سره سین مربع x منفي 2y ضرب کوسین x سره نو را به شو دلته چې نسبت y ته مشتق ونیسم نو پاتې به څه شي منفي 1/2 کوسین 2x منفي دلته چې مشتق ونیسم 2y ضرب کوسین x مثبت جی زبر د y دا مساوي شي له سین مربع x منفي 2y کوسین د x سره نو ګورو چې دا حد او دا حد سره له منځه ځي دا به هم اخواته ورواړو نو جی زبر د y دا به مساوي شي له څو سره سین مربع x مثبت 1/2 کوسین 2x سره نو دواړو خواونه انټیګرال نیسم نسبت y ته موږ تاسو انټیګرال نیسو dy نو جی وای به لاسته راشي y ضرب سین مربع x مثبت 1/2 y ضرب کوسین 2x سره دې ته وایم څلورمه معادله اوس به دا څلورمه معادله راخلم په کومه معادله کې به ځای پر ځای کوم په دریمه معادله کې به ځای پر ځای کوم ځکه دلته جی وای قیمت لرو نو f مساوي کېږي له منفي 1/2 y ضرب کوسین 2x منفي y مربع ضرب کوسین x مثبت د جی وای پر ځای باندې قیمت y ضرب سین مربع x مثبت 1/2 y ضرب کوسین 2x نو دا حد او دا حد سره له منځه ځي دا حد او دا حد نو f به لاسته راشي y ضرب سین مربع x منفي y مربع ضرب کوسین x نو پوهیږو چې f x او y مساوي ده له څو سره c سره د f پر ځای باندې c ږدم نو y ضرب سین مربع x منفي y مربع ضرب کوسین x دا مساوي شي له څو سره c سره عمومي حل به هم په لاس باندې راشي دا و د کامل تفاضلي معادلاتو په برخه کې مثالونه او ټول میتود راتلونکي درس په ان شاء الله زمونږ انټیګریټینګ فیکټور وي په تمه اوسئ